خپل خلوص بلاره ته راوګرځي ستړي شو زمونږ په اوږو خلک ځان خو به لازم ده چې راښایي اوس سر باندې مو کېنول د خپو خلک خپل کړي مزل باندې خپېمانه یم څومره لنډ راتاو شو د اوږدو خلک سلامونه خوږو ستړي مه شئ څو موده مخکې موږ دلته کې یو څه خپرونې ریکارډ کړې وي موږ دا وخت دوبیانې کې یو لیاقت بای هم راغلی دی د چوټۍ نه تاسو ته پته ده چې لیاقت بای کلم راشي نو دغه شاعران ملګري موږ دلته کې راټولیږو د په فرمایش باندې ډېر ادب ذوقه زیات دغه نه کوم زما خو د ډېر وخت نه سره راشه درشه دي او بیا چې کم ملګري دغه ټول ملګري راغلي دي اتحاد راغلی دی او تر راغلی دی عجز راغلی دی اسمار راغلی دی لیوال راغلی دی امیر راغلی دی انور راغلی دی ټول سره د خدای خو کې چې زموږ په یو بلنه باندې دلته کې راشي او زموږ په دغه خوشحالو کې موږ سره شریک شي نو زه یو دوه خبرې د لیاقت باینه اخلم او بیا راځو عجز سره ناسته د عجز نه شعرونه ریکارډ کوو ډیره مننه چې تاسو موږ سره یې یو موږ ګورئ لیاقت بای بس دغه مېلمانه راغلي دي تاسو بس یو د پروګرام دغه شروعات کوي بیا نور خبرونه په مخ اول خو چې څومره میلمانه راغلي دي او ډېر لنډ نیټې باندې دوی راجمع شو او رالو نو دې ټولو ته خو اول په خیرالي او بیا د ټولو ډېر زیات مطلب دا دی چې کوم دی نو شکریا ادا کوم او الله دې عزت ورکړي چې کوم عزت یې موږ له راکړو دلته رالو او دومره په لنډ او دغه ټایم کې او نن لږه ګرمي زیاته هم ده بیا هم ټول ناست دي نو الله دې خوشحاله او سلامت او ډېر زیات عزتمن کړي چې څومره عزت یې موږ له راکړه الله دې لا دې په ډبل باندې ورکړي مهرباني ډېره مننه لیاقت بای عجز را سره د راځو د سره خبرې کوو او بیا ته شعرونه ریکارډ کوو تاسو را سره اوسئ ښه عجزه دلته دوبیانو ته د قربه په حیث باندې زه تاسو ته په خیر راغلی وایم او ډیره مننه کوم چې تاسو دلته کې زمونږ د پروګرام ته تشریف راوړو ډیره مننه تاسو ډیره زیاته مننه درمان لاله د مشر لیاقت به ډیره زیاته مننه کوو دوبیانو ته موږ په اول ځل رالو خو داسې نه محسوسېږي لکه چې موږ په پردي کلي کې ناست یو داسې راته محسوسېږي لکه سړی چې په خپله محله کې یا په چم ګاونډ کې ناست وي یوازې د لیاقت باینه نور چې څومره دلته دوی کشران دي یا د کویټې نه ډېر مېلمانه راغلي دي یا د حجرې کوم ملګري دي نو ټول ډېر خواږه او درانه خلک دي د ټولو یوه نړۍ مننه بس عجزه شعرونه به نه اورو نو ښه شعرونه خو زموږ ډېر ښه ملګري ناست دي او تر صاحب دی پرواز دی لیوال دی اسمار دی انور خیال بونیری امیر بې قرار صاحب مانیروال دی ډېر ملګري ناست دي زه هم چې شعرونه د هغوی نه واورو ما خو داسې څه به لیکلي هم دي خو چې څه مخې ته راغلی موږ سره راغلی دی رښتا سنان هم ناست دی هغه دی د هغوی نه به ترنم یې مه اورو دا خو ډېر ښه کار بس تاسو خپل نمبر دی هغه به تېر کوي او ورسره به بیا دی یې مه اورو ستا عکسونه کتابونو کې زاړه شو ستا عکسونه کتابونو کې زاړه شو اسویلي مې پر هرونو کې زاړه شو او پښتونخوا کې د زانګو ماشومان هم په بارودو او بمونو کې زاړه شو پښتونخوا کې د زانګو ماشومان هم په بارودو او بمونو کې زاړه شو ستا تصویر مې پکې یو هم ځوړند نه کړ ټول میخونه دیوالونو کې زاړه شو دا بیا ووایه ستا تصویر مې پکې یو هم ځوړند نه کړ ټول میخونه دیوالونو کې زاړه شو زه رقیب او ریبار درې واناجي ده د یو ښکلي په لوزونو کې زاړه شو او چې خفه پې درنه خپل پردي یاران دي د دې ګټې مثالونه تاوان دي چې خفه پې درنه خپل پردي یاران دي د دې ګټې مثالونه تاوان دي زه د ډېرو خلکو زړونو کې اوسېږم زما دلته په زرګونو دشمنان دي زه د ډېرو خلکو زړونو کې اوسېږم زما دلته په زرګونو دشمنان دي او قام کې مې ختم شو نفاق یاره څه نشم ویلی ما ته خو ښکاري دا مذاق یاره څه نشم ویلی او لاسونه وسپړه د غیب علم خدای سره دی چې دا به جفت وي او که طاق
یاره څه نشم یاره څه نشم ویلی د مار به خپې وشي لړم له به خدای سترګې ورکي خو پښتنو کې اتفاق یاره څه نشم ویلی و زه د دې خپلو پښتنو قاتلان پیژنم خو زه د خپلو پښتنو قاتلان پیژنم خو اوس په مې تېر کې څوک الواق یاره څه نشم ویلی او واجده ما به د انځر ګلونه لیدي وي خو د کلینډر سړي اخلاق یاره څه نشم ویلی کلندرانو ګورې ګپ لګو او په بیل بیل نغري کې به په اور خفه کېده د روډ په بیلېدو به رانه خور خفه کېده په بیل بیل نغري کې به په اور خفه کېده د روډ په بیلېدو به رانه خور خفه کېده چې چېرته به ما هم کوو صفت د نورو ژبو زما نه به په دې خبره مور خفه کېده او د لور په شان یې نه ساتله سپکه یې ګڼله د خواښې نه به خامخا انګور خفه کېده د لور په شان یې نه ساتله سپکه یې ګڼله د خواښې نه به خامخا انګور خفه کېده څه بل شان زمانه وه په ټوپکو یې څه نه وې خو صرف د حجرې په ټنګ ټکور خفه کېده څه بل شان زمانه وه په ټوپکو یې څه نه وې خو صرف د حجرې په ټنګ ټکور خفه کېده پیون پیون جامې پردې پیزار په کور زړه شوه بخر وتلې نه شوه په پیغور خفه کېده او خوشحاله د خاوند سره هغه نه وه منم خو مجبوره وه د مور او پلار په کور خفه کېده زما شان د شین بوټي له ازاره یریده هغه د ما په لاسو کې پلور خفه کېده سورې ته یې له شوقه غاړه نه وه کېښودلې عاجزه پښتنه وه په خپل رور خفه کېده او تاسو چې چېرته زمرود ایښي دي هلته مونږ غوښې د وجود ایښي دي تاسو چې چېرته زمرود ایښي دي هلته مونږ غوښې د وجود ایښي دي جومات ته نه راځي له یارې نه څوک په مسلو کې چا بارود ایښي دي جومات ته نه راځي له یارې نه څوک په مسلو کې چا بارود ایښي دي د یار همارې سترګې او سره ننګي د تماکو لاندې چاود ایښي د یار همارې سترګې او سره ننګي د تماکو لاندې چاود ایښي دي د ستمونو شمار یې نه دی معلوم خو کرمونه یې محدود ایښي دي چې پښتانه څوک قتلوي اجزه مونږ پې نومونه د نمرود ایښي دي ډېره مننه درمان صاحب بس نشته را سره نو دغه شعرونه و بس دغه ځواني یو کلام بل ووایه چې هر بس خیر یې وي ډس که په ده که په هغه او که په تا کېږي جنګ که د هر چا وي تاوان پکې زما کېږي ډس که په ده که په هغه او که په تا کېږي جنګ که د هر چا وي تاوان پکې زما کېږي نه په سلګو کېږي اشنا نه په ژړا کېږي ژوند چې بې یاره شي نو صرف په سودا کېږي ما سره دا خبره څوک څوک منې لاس اوچت کې زمونږ په هر تاوان کې ګټه د باچا کېږي ما سره دا خبره څوک څوک منې لاس اوچت کې زمونږ په هر تاوان کې ګټه د باچا کېږي تسلي مه راکوه لرې دروغجنه یاره په مونږ چې څه کېږي نو دا ستا په رضا کېږي یو ته خو نه چې په خوله به درله لاس کېږدم په ما عجز پورې د هر سړي خندا کېږي ډېره مننه درمان صاحب